د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشي په موکړې تازه خو ډیر مهم خبر ته. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه ورستي حد ته رسیدلی وو. د طالبانو له راتګ سره هممهاله هیله دا وه چې کچه به یې راټیټه شي، خو د ځینو په باور نه یوازې دا چې راکمه نه شوه، بلکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په اندېښنې سره وایي د طالبانو په لومړۍ دوره کې جرمونه د پام وړ راښکته شوي وه، خو دا ځل یې په راتګ سره لا هم کابل کې جنایي پیښې ترسره کیږي. د کابل د 12مې حوزې اوسیدونکی ګل حسن وایي د سې شنبې په ماښام موټرسایکل سپرو کسانو چې پر موټرسایکل یې د طالبانو بیرغ هم لګولی و د ورور او د ورور زوی په ډزو وویشتي چې ورور یې ټاپي او وراره یې وژل شوی دی. دی په دې پیښه طالبان ملامتوي. ګل حسن زیاتوي پرون هغه مهال چې ورور مې له وراره سره خپلې هټۍ آیس کریم پلورنځي ته روان و، ناپېژانده موټرسایکل سپرو ورته پټ و. دا یې څاره، وروسته یې مخې ته راووتل. د طالبانو بیرغ هم ورسره و. زما ورور یې په 2 مرمیو ټاپي کړ او وراره مې شهید کړ. هیڅوک له دا ډول خلکو پوښتنه نه کوي چې څوک او څه کاره یاست. د کابل ښار بل اوسیدونکی منیر چې د کابل په کارتناو سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري هم له ورته پیښې سره مخ شوی. دی وایي د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم، هلکان له رکشا ښکته شول او دوکان ته دننه راغلل. اول مې فکر وکړ چې پیرودونکي دي، توپانچه یې راباندې راویستله، موبایل یې رانه یووړ. له طالبانو غواړم چې د دا ډول خلکو مخه ونیسي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په کابل کې جنایي جرمونه او هدفي وژنې خلک اندېښمن کړي دي. د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد ایاز وایي د طالبانو په راتګ سره هم جنایي پیښې ختمې نه شوې. محمد ایاز وویل سره له دې چې یوه ویره موجوده وه چې طالبان به هغه خلکو ته سزا ورکوي چې وژنو او جنایي جرمونو کې ښکېل دي، خو له بده مرغه په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. ورځ تر بلې جرمونه مخ په زیاتېدو دي. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د امنیتي پیښو د راکمولو لپاره هڅې روانې دي. هر چیرې چې کومه پیښه کیږي د اسلامي امارات مجاهدین ورسره جدي چلند کوي. مزاحمت له منځه وړي. موږ ډېری داسې پیښې لرو چې مجرمینو پکې نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه وروستي حد ته رسېدلي وو. د طالبانو له راتګ سره هممهاله هیله دا وه چې کچه به یې راټیټه شي، خو د ځینو په باور نه یوازې دا چې راکمه نه شوه، بلکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. که څه هم په دې اړه کره شمېرې لا په لاس کې نشته او نه اړوندو ارګانونو کوم ارقام خپاره کړي دي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.